نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمیل چې دا شهد او دا پیاله او په دې کې دا ویښته دا ټول اسرار او معارف دي. څه دي؟ اسرار او معارف. ووایاست ای زما ملګرو ای صحابه کرامو چې څه دي؟ صحابه کرامو کې له ټولو نه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ټولو نه غوره دی. د انبیاو نه راکښته له ټولو څه په امت مسلمه کې حتی په نورو امتو کې هم د په درجې باندې انسان نشته. هغه مقام الله ورکړی دی. تاسو پوهېږئ اول به په ورځ د آخرت حساب کتاب له چا سره شروع کېږي. الله پاک په ورته وفرمیل خپل حبیب ته چې رامخکې د حساب کتاب لپاره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نور مخکې ورپېښ کړي. وایي الله تعالی به مخکې ډېر غوسه وي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دې یار د حساب کتاب له رویه به په سبب به د هغه غوسه ډېر راکمه شي. رب العزت دا داسې نه دی چې هغه د انسان په حیث دی لیس له کفوا احد. د الله مثل د الله سره نشته. د هغه داسې نه دی چې غوسه یې پورته کښته کېږي، نه. لیکن په احادیثو کې راغلی دي چې د ورځې د آخرت به هغسې الله په غوسه وي چې نه مخکې په دغسې په غوسه باندې سوی نه وروسته الله پاک داسې په غوسه شي. له دې وجې به انبیا د نفسي نارې وي. داسې سخت حالت به څوک به چاله په یاد نه ورځي چپ د نبی کریم علیه السلام نه چې هغه په د امتي نارو وي. دوستانو نو د دې چې نور کم کیفیت دی هغه موږ نه پوهېږو. بعضې کږو خولو والا هغه نه به راپورته ځي الله نه غوسه ورځي. الله نه. دوستانو به هر حال مقصدي ټکي ته راځي. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې یا رسول الله قربان د دې پیلي حیثیت د مؤمن د زړه دی. بزرګان فرمایي د زړه مثال د لوښي دی او په لوښي کې یو څه ځایږي هغه که ته تیزاب پکې اچوې، هغه که ته مستي پکې اچوې، که ته شیدې پکې اچوې، که ته هر څه کې اچوې، بس په یو لوښي کې یو شی ځایږي، په یو کوټوري کې یو شی ځایږي. تیزاب او مستي نه سره پکې لویږي په یو لوښي کې په یو کوټوري کې. نو یا رسول الله قربان د دې مثال د یو لوښي دی او په دې یو لوښي کې چش اچول پکار دی د خدای د رسول د الله د سپېڅلي دین مینه او محبت د الله د لپاره جوړ کړی. دا به د الله کور الله وي نور ټول بدن ستا دې کې بل چاته ځای مه ورکوه، دا به زما لپاره. او کله چې هم دا ټیک شو دا د بدن باچا دی نو نور ټول بدن د غرایات یې به ټول ټیکېږي. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله قربان د دې مثال د یو لوښي دی د دې شهدو د پیالې شاید یې پیاله کې راوړول تاسو مخکې واورېدل که نه. او یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې پیاله کې چې کوم شهد دی چې د شهدو ډکه ده نو دا ایمان دی. ایمان له شهدو نه ډېر خوږ دی، ډېر ګټور دی، ډېر قیمتي دی. او یا رسول الله قربان په دې کې چې کوم ویښته دی د هغو مثال دا دی چې دغه ایمان در آخرته پورې در آخر دمه پورې در آخر در سرکندن در سلګۍ پورې له ځانه سره وړل در ده ویښته هم باریک کار دی. موږ خو دلته وجنګو لکه جنګېدلې مټر نه دی، دلته یې وجنګو. موږ د ایمان څه داسې شی جوړ کړی دی په دې سروس کې ورو خدای دې موږ معاف کړي، په دې غیبت کې پسې ورو، په دې بل کې پسې ورو. د دې به آخر ته صورت څنګه کېږي چې شپې نو قربان یا رسول الله د دې ایمان در اخري سلګۍ پورې رسول در دې ویښته نری دي، در دې ویښته باریک کار دی. ایمان در دغه شهد ډېر خوږ دی. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په صحابه کرامو کې په دویم مقام کې دی، په عشره مبشرو کې په دویم مقام کې دی. د نبی کریم علیه السلام سره په دویم مقام کې دی چې کله هغه پروت دی او په ورځ د آخرت هم نبی کریم علیه السلام سره چې دی راکښېني په احد په غره په دا ګرده کې لنډه ده. هغه ورته فرمایي چې یا رسول الله قربان
زه دا وایم چې په دې درې شیانو کې چې د شهادو پیاله ده، شهاد پکښې کې دي، ویښته کې پکښې کې دي، په دې کې دا اسرار و معارف دي. قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیاله چې کومه ده د دې مثال داسې دی لکه بادشاهي، د بادشاهي او د ملک او د قدرت مثال هم داسې لکه د یو پیلې حیثیت، لکه د چیش حیثیت، لکه د یو لوښي حیثیت، لکه د لګن حیثیت، د دې ټول ملک هم حیثیت داسې. قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې، په دې لوښي کې، په دې مملکت کې حکمراني کول، حاکم توب د شهادو خواږه دي. شهاد باره ډېر درته میلاویږي چې ته حاکم شې، برابر سړی درته وایي ګوډ مارنینګ، وایي ښه سهار، صباح الخیر، واه واه، که نه مخکې به چا په دغه پسې نه، په پښه پسې نه څه کول. راځه بابا، نو دا کې خو دومره دا دغه د شهد دومره کې خوږه ده دا حکمراني، لیکن په دې حکمراني کې عدل او انصاف کول دا د دې ویښته څه چې په دې شهادو کې پروت دی، له دې ویښته څه ډېر زیات باریک کار دی. نه بې وکې چې کله دې دا مسله پر خپل باندې راسي بیا به څه کوي، چې کله ویښته در باندې برابر راسي بیا به څه کوي، که نه عدل او انصاف چې هر څونه واک و قدرت ته خدای درکړي. سیدنا حضرت بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي دا شهاد هم دې راستولي ول، دې دغه میلمانه دي. بخښنه غواړم حضرت علي کرم الله وجهه مبارک ورته فرمایي و یا رسول الله قربان د دې کاسي مثال، د دې پیالي مثال، د دې مثال د شو قدردانو میلمنو د راتللو دی مثال، د هغو مثال داسې دی لکه یو ښه عزتمند کسان چې درته راغلي. ځکه چې د دې دا میلمانه چې کوم دی هغه د دې کاسې هم ډېر زیات ارزښتناکه دي، هم روشنداره دي، هم عزتمند کسان دي، هم ډېر قیمتي دي. په دې وجه دا مثال دلته ورکوم. یا رسول الله قربان د دې میلمنو عزت او خاطر میلمستیا ساتل، د دې د زړه ساتل، د دې د خوشحاله کولو لپاره کوم شي چې دې ته پکار یې هغه ورته پېښول. بخښنه غواړم د دې میلمنو عزت در شهادو هم ډېر زیات دغه دی او خوږ دی. د میلمنو عزت او انسان هغه دی د قوم سردار او مشر هغه دی چې خادم یي. مشران خو نون خدمت وګور، د هغو به ته غلام هم رایې جوړېږي، در بادشاه نه راواخله در ګدا پورې چې هر یو. لیکن دلته مسله بل رقم وله او په اسلام کې، په اسلام په هدایاتو کې هم دا رقم ټکي بل رقم دی. نو اوس په دې د دې میلمنو بیا خوشحالي و زړه رانیول دا در دې بیشته ډېر زیات باریک کار دی. بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې یا رسول الله قربان د دې کاسې او د دې پیلې څه مثال ښځه ده، د ښځې مثال هم دغه شان دی. او لیکن د دې په پرده کې د دې حیا دا در دا شهد هم ډېره خوږه ده. او د دې حفاظت د سترګو او دارنګه د پردي نه لیدل دا در دې بیشتر ډیر باریک کار دی، در دې بیشتر ډیر زیات باریک کار دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک ورته فرمایل چې دوستانو د الله معرفت د دې مثال د دې پیالې دی، د الله پیژندل ګلوي و یا پیاله ښایسته و برېښېدله، هغه در دې زیات برېښي د الله معرفت و پیژندل ګلوي. دا ټوله دنیا ته وګوره، د خدای د پیژندې باندې لمر چې راخیږي هر شي ته وګوره شاوخوا. لیکن دغه رقم د خدای د معرفت دا در دې شهدو هم ډېر خوږه دي. تاریخ کې وګورئ خلکو بادشاهي د خدای پر معرفت او پیژندلو پرېښي دي، لیکن د خدای پیژندلي به هېڅکله د خدای پیژندل قربان کړي نه وي پر بادشاهي باندې. خو موږ پیژندلی نه دی، ځکه یو زموږ کیسه یو بیا او د خدای پاک د دغه معرفت سره سره دا په خپل زړه کې ساتل، د دې په قدر پوهېدل،
مثال د دې مطابق عمل کول، دا په خپل زړه کې د دې خدای معرفت ساتل، د خدای د پیژندلې قدر ساتل، دا در دې بهشت ډېر زیات بارک دي. جبرائیل علیه الصلاة والسلام ویل، جبرائیل امین ورته فرمایل چې یا رسول الله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، په لار د خدای کې کوشش و مرسته و خپل وس کول، دا د دې مثال د دغه تاش د دغه لګن یا د دغه پیالې دی، او پر دې لارې د خدای باندې چلیدل دا در دې شهد هم خواږه دي، ډېر زیات خوندناک دي، او پر دې باندې در اخره پورې قائم اوسېدل در دې بهشت هم بارک دي. وی الله پاک وحی ور باندې وکړلې، په نبی کریم علیه السلام هغه ورته فرمایل الله پاک چې ای زما نازولې جنت در دې پیاله در دې تاسو چې کوم مثالونه ورکړي در دې ډېر زیات د دې مثال د جنت دی، د دې پیالې او دغه در دې ډېر روښانداره دی، ډېر ښایسته دی، او د جنت نعمتونه دا در شهدو هم ډېر بالا دي، ډېر زیات خواږه دي. خو جنت ته تګ دا د دغې هغه لاره نیول دا در دغې بهشته ډېره زیاته باریکه ده. یادوي دي ډېره مافې زموږ دوستو هغه به ویله وایي موږ بوڅ کونې روان یو جنت ته، نه ماشومان چې هلته راوړي هسې اوړي موږ دغسې دلته لغته وغورځوه، دلته سوک وغورځوه، دلته د بل حق وخوره، دلته بل زهیر کړه، دلته هغه پډه خطا کړه، دلته نو این راه به ترکستان بیروي.